مطلبي انسان هغه څوک دی چې له تا سره خندا کوي خو د خندا تر شا یې حساب پټ وي. هغه تا یادوي خو د اړتیا تر وخته پورې. ستا مرسته غواړي خو کله چې ته اړتیا لرې نو یا خو غایب وي یا د توجیه خبرو ته پناه وړي. مطلبي انسان احساس نه پیژني، هغه یوازې ګټه پیژني. ستا درد ته به افسوس وایي خو د زړه په ژبه به وایي ښه شو، اوس زما لاره خلاصه شوه. نن زمانه ډکه ده له داسې خلکو نه چې د مسکا تر شا یې دوکه ده، د خبرو تر شا یې مقصد، او که تا ګټه ورنه کړه ستا نوم هم یې هیر دی. خو مه پرېږده چې دا خلک دې زړه تور کړي، ځکه ته که هم د دوی په څېر شوي نو توپیر به ستا او د هغوی ترمنځ له منځه لاړ شي. انسانیت لا تر اوسه ژوندی دی، خو یوازې د هغو زړونو په تپېدو سره چې لا هم بې مطلبه مینه کوي.